کور مې د مزه په ما ګرانه خطرې خطرې دي څوک به دې مړ کړي بیا به تا غواړم د چانه کور مې د مزه په ما ګرانه قدرمنو دا سندره کله لیکل شوې ده چې د کور مې د خطرو ذکر پکې کېږي دا چې هر کله لیکل شوې ده خو د کور مې حالت نن هم هغه شان دی په کور کې تاسو هم په ټي وي په میډیا باندې به ګورئ چې اوس خو ډېر زر زر چې کوم دی هلته کې داسې تنازعې مسلې مخکې ته راځي چې د هغې نه جګړې جوړې شي قبایلي جګړې فرقه وارانه فسادت ته کنورټ شي او بیا پکې ډېر زیات خلک مړېږي نو د نن په ویډیو کې د دې خبرې جایزه اخلو چې آخر د پښتونخوا په ټول 240 ضلعو کې دا کورمه د نورو ضلعو نه په څه معنی بدله ده چې داسې مسلې پکې راځي وجوهات یې څه دي د هغې نه مخکې لنډه پېژندګلو تاسو سره د کورمې کومه نو کورمه د کوهاټ ډیویژن یو ډسټرکټ دی رقبه یې 3380 مربع کیلومتره ده آبادي 2,15,000 ده او سرمقام یې پاړه چنار دی هغه پاړه چنار چې د انګریز په زمانه کې بیا د پاکستان د ازادۍ نه پس هم تر اوسه پورې چې کله په پاکستان کې د ترهګرۍ ده هوا نه ورالوتي تر دغې پورې به پاړه چنار د خلک چوټیانو تېرولو له تلل سیل له پورته تلل خو چې کله امریکې په افغانستان باندې حمله وکړه جګړه جوړه شوه طالبان دلته نه دلته کې رالل او دلته کې د ټي ټي پي بنیاد کېښودی شو نو د کورمې ضلع هم د نورو قبایلي ضلعو په شان د طالبانو ګړ ترې جوړ شو یو مرکز ترې جوړ شو وروسته بیا د پاکستان فوج د ملیټري اپریشنز د وجې نه دغه علاقه د طالبانو نه کلیر کړې شوه خو دلته نن هم د امن و امان حالت ښه نه دي قدرمنو په کورمه کې په نورو ضلعو کې یو غټ فرق دا دی چې د کورمې په یو ضلع کې یعنې په دې لږه علاقه کې چې څومره پښتون قبیلې دي نو نوره یو ضلع کې نشته لکه دی ګورئ دلته کې بنګش دي تورو دي وزیر دي اورکزۍ دي ماموزۍ دي مندړ دي ځاځی دي نورې بله قبیلې دي دغه شان د کورمې او د نورو ضلعو یو غټ فرق دا دی چې دلته کې لکه څنګه چې پښتانه دي پښتونخوا کې چې اوسېږي نو هغه سنیان دي خو دلته کې په کورمه کې خبره بدله ده دلته چې کوم پښتانه دي نو هغه چې یو طرف ته سنیان دي نو بل طرف ته شیعاګان دي یعنې دلته کې شیعاګان هم په ګڼ تعداد کې آباد دي نو په دې وجې نه کله چې جګړه جوړه شي نو هغه زر د یو فرقه وارانه فسادات شکل اختیار کړي موږ ویډیو کې دا خبره وکړو چې اوس خو ډېر زر زر هلته کې جګړې جوړېږي نو ګورئ د دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې په جولایي کې یعنې 2-3 میاشتې مخکې یو جګړه راغله او په هغې کې 240 کسان مړه شو بیا سپتمبر چې ختمېده او اکتوبر شروع کېده دا اوس یو بله جګړه جوړه شوه او په هغې کې بیا 40 کسان مړه شو او اوس 2-3 ورځې مخکې بیا چې کوم دی نه په یو جګړه کې 15 کسان مړه شو اوس د دې وجوهات تاسو د دې نه اندازه ولګوئ چې لومړی چې کومه وانه ځمکې تنازعه وه چې د دوو خاندانونو منځ کې راغله او وروسته بیا چې کوم دی نه هغه د قبیلو د فرقو په منځ کې د جګړې شکل اختیار کړو دا دویمه چې کومه وانه دا یو ځای کې چې کوم دی نه کسان وو هغوی یو مورچه جوړ کړه مورچه یې د څه لپاره جوړوله خپل پروټیکشن او د سکیورټي لپاره او بل طرف ته یو بله ډله راوچته شوه هغوی ورته ویل چې تاسو به دلته مورچه نه جوړوئ د دغې مورچې په جوړولو او په نه جوړولو باندې جګړه جوړه شوه او تاسو د دې نه اندازه ولګوئ چې هغه په لږ وخت کې 4 ځایونو ته هغه جګړه ورسېده لکن 4 کلو کې ځای په ځای باندې دغه جګړه وه او 8 قبیلې پکې انوالو شوې په دغه ټولو جګړو کې دومره بهري هتیار استعمالېږي چې وایي د هغې نه مکمل دا اندازه کېږي لکه چې دا د 2 مرګونو په منځ کې جګړه وي او بیا ظاهره خبره ده چې کله هم دغه شان جګړه نو صرف جګړه کوونکي پکې نه مړېږي بلکې بېګناه او معصومه خلک پکې مړېږي اوس دا جګړې چې کوم دی دا ولې نه حل کېږي رکاوټ ورته په لاره کې څه دی نو تاسو ته دا معلومه وي چې په کورمه کې یو لویه جرګه شته په هغه جرګه کې د کورمې چې ټولې کوم قبیلې دي دغې قبیلو مشران شته یو دا جرګه ده دویمه جرګه چې کوم دی یا د کوهاټ ډیویژن په لیول باندې ده او د نورو ضلعو مشران پکې هم دي دغه دواړه جرګې چې کوم دی چې کله دلته کې جګړې راشي دوی د جګړې د ختمولو لپاره د ودرولو لپاره بیا د هغې نه پس د روغې کولو لپاره میدان ته راځي او هرې پیرې ته دوی جګړې ختم هم کړي روغه وشي خو هغه ډېر په امن نه قایمېږي او لږ وخت پس بیا جګړه جوړه شي اخر ولې نو په دې وجه باندې چې دغه قبایلي مشران چې کوم دي دا جرګې چې کومې دي دوی سره هغه طاقت خو نشته چې دوی په زوره باندې فیصلې خپلې نافظ کړي او جرمانې ولګوي یا سزاګانې ورکړي چې څوک دغه نه مني دغه شان مقامي انتظامیه چې کوم ده لکه چې کوم د کوهاټ ډیویژن کمشنر دی ډي آی جي دی یا د کورمې چې کوم ډیپټي کمشنر دی اے سیز دي اسسټنټ کمشنران دي دوی هم د دغې جګړو د ودرولو لپاره خپل کردار ادا کوي او کامیاب هم شي خو اکه خبره ده چې دیرپا نه وي اوس حل څه دی دیرپا امن به څنګه راځي څوک یې راولي نو د کورمې او د دغې علاقې چې کوم مشران دي او پوهه دي په دې باندې د هغوی نه چې کوم انټرویوز اخیستې شوي دي او هغه موږ وګورو نو هغوی د دې دغه یو حل تجویز کوي چې حل یې هغه چا سره دی چې څوک خپلې فیصلې په زور باندې نافظ کولی شي چې څوک دغه خبره نه مني بیا او هغوی له سزا ورکولی شي یعنې چې چا سره طاقت دی او طاقت ریاست سره دی نو هلته کې خلک چې کوم دي نو د هغوی ماینډ ته اوس دا خبره ګوزه شوې ده چې ریاست دا مسلې حل کول نه غواړي جګړې ودرول نه غواړي دیرپا امن قایمول نه غواړي که چېرې قایمول یې تر اوسه بې قایم کړی شي امید د دې ویډیو نه به زده کړه کړي بلې ویډیو کې به بلې موضوع سره راشو د الله په امان